ښه نو د تېرې ورځې په دوام ما او زړه تمثیل وکړو، ستا نوبت د هوسۍ. اوه څنګه خوشحاله ده لکه چې دا کار ډېر ورته سخت دی. البته چې ستونزمن دي، داسې چې له تاسو څخه یې څوک نشي پیدا کولی. وبه ګورو نو. مقصد زه د 2 نفرو پیښې کوم. ولې؟ ځکه چې پرون ماته نوبت ونه رسېده. ځه سمه ده، اوس یې پیلوو چې وخت تېرېږي. سمه ده، یو یې اسان دی، حتما یې زر پیدا کوئ، خو دویم یې لږ څه ستونزمن ده. وبه ګورو چې څه کېږي. فکر مې کولو چې زما ملګرې ده، خو نه وه. کله چې د ښوونځي ملګري ولیدې زه یې هېره شوم. په لاره یو ځای راځو، هغه چې همیشه د خپل ملګري وګوري بیا مه پرېږدي، ما هم پرېښودله. بس خدای دې ستاسې خولې ته څوک نه غورځوي، ولاکه ترې قیامته هم درنه خلاص شي. ښه اوس ولې غوسه کوې؟ تر اوسه مو خو څه نه دي ویلي. زه خو پوهېږم چې څوک یادوئ. رښتیا نو ووایه څوک ده؟ یعنې ته پوهه نه شوې؟ نه. هو نو وهئ ښه رشخند راباندې ووهئ. چې اوس ونه ژاړې؟ نه ژاړم، هغه ځای خو لږ چې ستاسو هېر شوی دی. خیر دی، لږ مرچ او مساله خو به ور واچوو. اوس د بل کس پېښې وکړه چې موږ پوه شو څوک دی، هسې نه چې بیا زه یم. نه ته نه یې، خو تاسو دواړه یې پېژنئ. داسې ډډه وایه لکه چې وار له مخکې مو پېژندلی وې. وبه ګورو. سمه ده نو پیل یې که په خیر. ښه ساعت مو تېر دی، داسې نه ووایئ چې یو بله ملګري مو هم شته. ښه نو که نه وای راغلی نو درسونه به څنګه کېدل؟ ما خو نه پېژندله، هېڅ مې فکر ته نه راځي. خامخا نو ته یې؟ نه زه نه یم. ښه نو په اړه یو بل څه هم ووایه. ښه سمه ده. وای پرېږ مې دی، سمه را بنده کړه، پرېږده سهار. اوس خو یې باید وپېژنئ. ما خو نه پېژنده، هېڅ مې فکر ته نه راځي. رښتیا وایي، حتما دې لکه نفر غلط کړی، موږ یې نه پېژنو. ډاډه یې؟ ډاډه یم. زه نه نورې پېښې هم وکړه. زما په نظر چې بې فایده دي، هر څه چې کوي موږ یې نه پېژنو. خیر دی، وبه یې ازمویو. زه ووایم. وای ژغلم چې د سفر خاطرې مې تاسو ته ووایم. دا خو لکه چې کوم خارجي و. اوس خو بیخي مشکل شو. ما خو ویل چې داسې مشکل درته ووایم چې تاسو هم پوه نه شئ. زه یې ووایم. نارنجي سلام. علیکم سلام، په خیر راغلی. ستړي مه شئ نارنجي. علیکم سلام، څنګه یې؟ ښه یې؟ مننه، شکر دی. تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ سفرونه دې په خیر تېرېږي؟ هو په خیر تېرېږي. ستاسو درسونه څنګه دي؟ ډېر ښه مخته ځي. البته دا مو وروستۍ ورځ ده. یو داسې ساعت پاتې ده چې خلاص شي. بېشکه موله، د دی په خیر یو بل ټولګی هم پای ته ورسوه. هو ته ووایه ایله بیله چې راغلې. هو له دې ځایه تېرېدم، بیا مې وویل چې ستاسو پوښتنه وکړم. ومې لیدی چې لوبې مو کولې. هو ګورو به چې یو بل مو څومره پېژندلي دي او له یو بل څومره خاطرې لرو. ډېر ښه. بیا یې پایله څه شی شوه؟ هېڅ، دا وروستی کس چې هوسۍ وخت هېڅ مو نه پېژند چې څوک دی. رښتیا تا ته راتلو نه مخکې وویل چې زه یې ووایم. وایم ما وپېژنده، خو نه درته وایم. ولې؟ جزایي یې. تاسو څنګه ونه پېژنده؟ ښه چې هوسۍ وویل هېڅ مو نه پېژنده. ښه ووایه چې موږ یې هم وپېژنو. بیا څه شی راکوئ؟ څه شی درکو؟ موږ الوتونکي چې کله کیسې وایي که څوک پرې پوه نه شي وایي نقل راکه، بیا یې په بدل کې یو بل ته ښار وربخو. ښه مثلا اوس تاسو ووایئ چې د کابل ښار دې له ټولو ښایستونو باغونو او ښکلو ځایونو سره ستاسو وي. نارنجي د دې کار وخت خو زموږ نه دی. تاسو نو په خبرو هم بخیلي کوئ. ساتیري مو نه ده زده، خو ووایئ چې ستاسو دې وي، نو ستاسو خبره خو کابل زما نه شو. ښه نو لوبه داسې ده. زه سمه ده. نه نو په دې کار نه کېږي، په بدل کې به یې ما میلمه کوئ. میلمستیا؟ زه سمه ده بله ورځ به زموږ مېلمانه یې، ځکه چې د صنف آخري ورځ ده. سمه ده. ښه نو اوس ووایه چې هوسۍ د چا پېښې کولې؟ هو وایم. زه یم. هو نارنجي وبخه. هو وبخه، له هیره مو نه وې وتې، خو دا خبرې مو له یاده وتې وې. پوهېږم، خو اوس ډېر وخت تېر شوی، نه پوهېږم د هوسۍ څنګه په یاد پاتې شوې. ما خو ویلې چې داسې درته ووایم چې تاسو هم پوه نه شئ. هو والا مشکل و. ښه دا خبرې پرېږدئ، دا راته ووایئ چې سبا به څه شی پخوئ. لومړی به ټولګي ته ځو، بیا وروسته له هغه بهر ځو او وګورو نو. ښه سمه ده نو اوس زه ځم، چېرته کار لرم. تاسو هم ورشئ چې درسونه مې پیل کېږي، بیا یو ورځ بعد ګورو. سمه ده، خدای دې مل شه په خیر، ګورو به. سلام استاد، اجازه ده؟ هو دننه راځئ. نجونو څنګه یې؟ شکر دی استاد، ښه یو. تاسو څنګه یې؟ شکر، زه هم ښه یم.
ګران لیدونکو تاسو ته هم سلام په دې هیله چې ټول به ښه یئ. تاسو پوهیږئ چې هر سفر یو ورځ شروع کیږي او یو ورځ پای ته رسیږي، خو څه چې پاتې کیږي هغه خاطرې دي. ښایي کتابونه بند شي او تختې خالي پاتې شي، خو د یو ځای پاتې کېدو او زده کړې حس تل زموږ په زړونو کې پاتې کیږي. ستاسو ځای تل زموږ په زړونو کې روښانه وي او د یو څراغ په څیر زموږ د ژوند په لاره کې تل رڼا خپروي. استاد دا خبرې مو هیڅ خوندورې نه وي، داسې هیڅ مو وکړو چې نور هیڅ درس نه وایو. زهره جانې وایو دا ساعت هم درس وایو او راتلونکي ساعت کې هم درس وایو، ولې داسې فکر کوئ؟ اوس یې هم وایو، بل ساعت کې هم وایو، یعنې څه؟ یعنې تر هغې وروسته یې نه وایو؟ یعنې دا چې صنف خلاص شو په دې پوه شو، څو ورځې مخکې مو عنوانونه چک کړل. خو زه نه غواړم زموږ ټولګی زر خلاص شي. هو نجونو، ښایي چې نن یا سبا زموږ وروستی درس وي چې وایو، خو زه باوري یم څه چې مو نن کرلي دي په راتلونکي کې حاصل ته رسیږي. نو زده کړه وکړئ، تجربه وکړئ او له پوښتنې او پلټنې څخه هیڅکله لاس مه اخلئ. استاد یو بله پوښتنه، یعنې تر آخري درس وروسته بیا موږ ته نشو لیدلی؟ زهره جانې ښایي چې په ټولګي کې ونه وینو، خو ستاسو خاطرې او یادونه تل له ما سره دي او مهمه خبره دا ده چې زده کړه هیڅکله نه درېږي، حتی له دې صنف څخه بهر هم دوام لري. ما تل فکر کوو چې زده کړه یوازې په کتاب کې ده، خو اوس پوهېږم چې ژوند په خپله هم نوي درسونه لري. هو بالکل زهره جانې، د زموږ او ستاسو نننۍ راټولنه هم یو درس دی چې پوه شو څنګه له فرصتونو څخه ګټه واخلو. هو سهر جانې همداسې ده. نو چمتو یې چې خپل نوی درس پیل کړو؟ هو استاد چمتو یو. ښه نجونو، نو راځئ چې د دې درس عنوان او موخې په ګډه پر سکرین وګورو. د درس عنوان آرسي برېښنایي دوره. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې آرسي برېښنایي دوره تعریف او د هغې اصلي برخې وپیژني. په متناوب جریان کې د آرسي دورې د کارېدو کړنلاره تشریح کړي او د ولټیج، جریان او امپیډانس اړیکه محاسبه کړي. په آرسي دوره کې د ولټیج او جریان ترمنځ د فاز توپیر توضیح کړي او د ډیاګرام په مرسته یې وښیي. د آرسي دورې د کارېدو ځایونه په ګوته کړي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې مو د RL سرکټ ولوسته، په دې درس کې به RC سرکټ ولولو. RC برېښنایي دوره له یو برېښنایي مقاومت او یو خزان څخه تشکیل شوې ده چې په ټایمرونو، فلټرونو او خنډ دورو کې په پراخه کچه کارول کیږي. ښه نو مخکې له دې چې ډېرو جزئیاتو ته لاړ شو، یوه پوښتنه لرم. په تیر درس کې مو کومې برېښنایي دورې ولوستې؟ استاد په تیر درس کې مو په معمولي توګه څلور ډوله برېښنایي دورې ولوستلې، RC، LC، RL او RLC برېښنایي دورې وې. موږ ویل چې 3 ډولونه یې وایو، څلورم یا RLC به په خیر د پوهنتون په دوره کې وایو. آفرین، په دواړو همداسې مې چې تشریح کړی او همداسې مو وویل. نننی درس له RC دورې څخه پیلوو او په دوام یې اړوند فورمولونه هم وایو، خو تر هغه مخکې یوه لنډه دمه کوو. نو له موږ سره اوسئ. ګرانو لیدونکو، د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. له ژمنې سره سم اوس RC دوره لولو او په دوام به اړوند فورمولونه هم ولولو. نو ښه ورته ځیر شئ. آرسي برېښنایي دوره. یوه آرسي برېښنایي دوره له یوه مقاومت او برېښنایي خازن څخه جوړه شوې چې په مسلسله توګه سره وصل شوي دي. کله چې دا دوه عنصرونه له یوې برېښنایي سرچینې سره وصل کړو، د بیټرۍ له مثبت قطب څخه منفي قطب ته یو برېښنایي جریان رامنځته کیږي چې دا برېښنایي دوره له اړوندو سمبولونو سره په دې ډول ښودل کیږي. کله چې برېښنایي جریان مقاومت ته رسیږي، د حرارتي انرژۍ په بڼه مصرفیږي او کله چې خازن ته رسیږي، د انرژي په توګه زیرمه کیږي. ګران زده کوونکو، په RC دوره کې برېښنایي مقاومت د جریان د کنټرول او د خزان د چارج او بې چارجه کېدو د سرعت کنټرول دنده پر غاړه لري او همدارنګه خزان برېښنایي انرژي د برېښنایي چارجونو په بڼه په ځان کې زیرمه کوي او د اړتیا په وخت کې ازادوي. همدارنګه د RC دورې چلند په متناوب جریان کې ډېر حیرانوونکی وي، ځکه چې د ولټیج او جریان ترمنځ د فاز توپیر د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په دې هکله به د درس په جریان کې بحث وکړو. استاد، RC برېښنایي دوره له RL برېښنایي دورې سره یو توپیر لري چې انډکټر له خزان سره بدلیږي. مضر عنصر چې برېښنایي مقاومت دی، په دواړو کې شته؟ هو سهر جانې همداسې ده. یو زیان رسونکی عنصر ځینې وخت ګټور هم وي. هو استاد، زما له یاده وتي و، ډېر تاواني او لږ ګټور عنصر.
ښه ګرانو زده کوونکو ارسي برېښنایي دوره مو وپېژانده او ومو لیدل چې له یو برېښنایي مقاومت او یو خازن څخه تشکیل شوی او د هر عنصر له کړنلارې سره هم بلد شو. ښه اوس راځئ چې د ارسي دورې اړوند فورمولونه وګورو او په تعقیب به یې له دې فورمولونو څخه په ګټه اخیستو څو مثالونه هم حل کړو. نو ځیر شئ ورته. د ارسي برېښنایي دورې فورمولونه په برېښنایي مقاومت کې د ولټیج اندازه د دورې جریان او برېښنایي مقاومت د ضرب له حاصل څخه په لاس راوړلی شو، یعنی وی آر مساوي آی آر. که وغواړو د خازن په انجامونو کې ولټیج محاسبه کړو باید د دورې جریان د خازن له داخلي مقاومت سره ضرب کړو، یعنی وی سی مساوي آی ضرب د ایکس سی مساوي آی ضرب د 1 پر اومیگا سی. په دې اړیکه کې ډبلیو زاویوي فریکونسي او سی د خازن ظرفیت راښیي. په دې اړیکه کې اومیگا زاویوي فریکونسي او سی د خازن ظرفیت راښیي. د ارسي دورې مجموعي ولټیج د خازن او مقاومت د ولټیجونو د مربع د جمع له حاصل څخه په لاس راځي چې په دې ډول یې لیکلی شو: وی مربع مساوي وی مربع آر جمع وی مربع سی. د ارسي دورې مجموعي مقاومت یا امپیډانس د برېښنایي مقاومت د مربع او د خازن داخلي مقاومت د مربع د جمع او د مربع تر جذر لاندې څخه په لاس راځي، یعنی زید مساوي جذر د آر مربع جمع ایکس مربع سی مساوي جذر د آر مربع جمع 1 پر اومیگا سی کل مربع. د ځواک فاکتور یا فی کوساین د برېښنایي مقاومت او ارسي دورې مجموعي مقاومت له نسبت څخه ترلاسه کیږي، یعنی کوساین د فی مساوي آر پر زید. په دې اړیکه کې فی د ولټیج او ارسي برېښنایي جریان ترمنځ زاویه راښیي. ښه ګرانو زده کوونکو په تېر درس کې مو لوسته چې د فاز توپیر د جریان او ولټیج ترمنځ د زاویې له توپیر څخه عبارت دی. په یوه ارسي برېښنایي دوره کې د جریان او ولټیج ترمنځ په یو برېښنایي مقاومت کې به توپیر څومره وي؟ جریان او ولټیج یو دي که سره توپیر لري. مخکې له دې چې د دې پوښتنې ځواب ووایم، زهره جانه به موږ ته ووایي چې په یو ارل برېښنایي دوره کې د جریان او ولټیج ترمنځ په یو برېښنایي مقاومت کې د فاز توپیر څو درجې وي؟ استاد کرا مې نه ده په یاد، خو ښایي 90 درجې وي. زهره جانه لږ نور فکر هم پې وکړه. هو په یاد مې شو، په یو آر ال دوره کې د جریان او ولټیج ترمنځ هېڅ توپیر نشته، یعنې همفازه دي. آفرین زهره جانې، او مننه حسین جانې چې زهرا ته دې پام وه. هیله کوم استادې. اوس به سحر موږ ته ووایي چې په یو ارل برېښنایي دوره کې د جریان او ولټیج ترمنځ څو درجې د فاز توپیر وه؟ استاد په اورل برېښنایي دوره کې د انډیټو جریان او ولټیج له بل سره 90 درجې د فاز توپیر لري، یعنی ولټیج د جریان په نسبت 90 درجې مخته کیږي، نو وایي چې د فاز توپیر یې د 90 درجو په اندازه دی. آفرین سحر جانې. اوس راځئ وګورو چې په یوه ارسي برېښنایي دوره کې د جریان او ولټیج ترمنځ په یو خازن کې څو درجې د فاز توپیر شتون لري. په مقاومت یعنی آر کې د جریان یعنی آی او ولټیج یعنی وی همفاز کېدل. په خازن سی خازن کې د جریان او ولټیج وی ترمنځ 90 درجې د فاز توپیر. په یوه ارسي برېښنایي دوره کې ولټیج او جریان هم فاز دي، یعنی که د جریان او ولټیج ګرافونو حرکتونو ته پام وکړو یو ډول حرکت کوي او له یو بل څخه مخکې وروسته نه کیږي. خو په خازن کې ولټیج د برېښنا له جریان سره 90 درجې د فاز توپیر لري، یعنی ولټیج د جریان پر نسبت 90 درجې مخته کیږي، نو وایو چې د فاز توپیر یې د 90 درجو په اندازه دی. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هم و د ارسي برېښنایي دورې اړوند معلومات. اوس به له دې فورمولونو څخه به ګټه اخیستو څو مثالونه حل کړو، خو تر هغې مخکې یوه لنډه دمه کوو. نو تاسو هم چیرې مه ځئ. ګرانو لیدونکو، د خپرونې درېیمې برخې ته ښه راغلاست. اوس د ارسي دورې اړوند فورمولونو څخه په ګټه اخیستو څو مثالونه حلوو، نو ښه ورته ځیر شئ. مثال: په یوه ارسي برېښنایي دوره کې سی مساوي 2.2 مایکروفاراد او اف مساوي 50 هرتز دی. که د دورې جریان 0.01 امپیر وي
په دوره کې مجموعي ولټیج محاسبه کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، د دورې د مجموعي ولټیج د محاسبه کولو لپاره لومړی باید فریکوینسي پیدا کړو یا زاویوي فریکوینسي. اومیګا مساوي کیږي 2 پای اف سره. دا مساوي کیږي 2 پای ضرب د 50. دا مساوي کیږي 314.16 رادیان پر ثانیه سره. له دې ځای څخه اوس داخلي مقاومت یا ایکس سی محاسبه کوو. 1 پر اومیگا سی سره. دا مساوي کیږي قیمتونه لرو وضع کوو یې 1 پر 314.16 ضرب د 2.2 ضرب د 10 په توان د منفي 6. دا مساوي کیږي د 1440.3 اومو سره. اوس له دې ځای څخه د مقاومت ولټیج محاسبه کوو. دا مساوي کیږي آی ضرب د آر سره. دا مساوي کیږي آی مقدار 0.01 ضرب د 600. نو دا مساوي کیږي له 6 ولټو سره. اوس د خازن ولټیج محاسبه کوو. دا مساوي کیږي جریان ضرب د ایکس سی. دا مساوي کیږي 0.01 ضرب د ایکس سی 1440.3. نو دا مساوي کیږي د 14.4 ولټو سره. اوس له دې ځای څخه د دورې مجموعي ولټیج محاسبه کوو چې مجموعي ولټیج مساوي کیږي د وی آر مربع جمع وی سی مربع. نو دا مساوي کیږي قیمتونه وضع کوو 6 مربع جمع 14.4 مربع. نو دا مساوي کیږي له 15.15 ولټو سره. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس یو بل مثال هم حلوو. مثال په یوه RC برېښنایي دوره کې د مقاومت اندازه 800 اومه دی. د خازن ظرفیت 15 مایکروفاراد او د فریکونسي سرچینه 40 هرتز ده. د RC دورې امپیډانس پیدا کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې د دورې امپیډانس محاسبه کړو لومړی باید زاویوي فریکوینسي محاسبه کړو چې دا مساوي کیږي 2 پای اف سره. دا مساوي کیږي 2 پای ضرب د 40. دا مساوي کیږي 251.33 رادیان پر ثانیه سره. له دې ځای څخه داخلي مقاومت محاسبه کوو چې دا مساوي کیږي 1 پر اومیگا سی. دا مساوي کیږي قیمتونه لرو وضع کوو یې 1 پر اومیگا مقدار 251.33 ضرب د سی مقدار هم 15 ضرب د 10 په توان د منفي 6. نو دا مساوي کیږي 296.18 اومو سره. له دې ځای څخه اوس امپیډانس محاسبه کوو. زید مربع مساوي کیږي له ایکس سی مربع جمع آر مربع. قیمتونه لرو وضع کوو یې 296.18 کل مربع جمع آر مقدار هم لرو 800 کل مربع. نو بالاخره د امپیډانس مقدار مساوي کیږي له 1128.7 اومو سره. ښه ګرانو زده کوونکو، یو وروستی مثال هم ګورو. مثال یوه RC برېښنایي دوره 1000 اومه بهرنی مقاومت او 1500 اومه امپیډانس لري. د توان ضریب او فاز زاویه محاسبه کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، لومړی د توان ضریب محاسبه کوو. یعنی کوساین د فی مساوي کیږي آر پر زید. کوساین د فی مساوي کیږي قیمتونه وضع کوو 1000 تقسیم د 1500
1500. نو دا مساوي کیږي له 0.688 سره. اوس له دې ځای څخه د فاز زاویه محاسبه کوو. فاز زاویه یا فی مساوي کیږي کوساین انورس د 0.888. نو دا تقریبا مساوي کیږي د 48.19 درجو سره. ښه ګرانو زده کوونکو، همدومره مثالونه بس دي. تاسو دا له ځان سره یادښت کړئ او بله کومه پوښتنه شته؟ نه اوس دې ډېر ښه مو زده کړل. د هر فورمول څخه مې یو مثال حل که. هغه سرچینې چې په لاس کې مو دي له هغوی څخه په ګټه اخیستو نور مثالونه هم حل کړئ. کله کله درسونه انسان ګنګسوي، باید نور مثالونه هم حل کړو. هو هوسۍ جانې، برېښنایي دورې لږې سخته ښکاري، خو که درس مو زده کړی وي نو د پوښتنو حل درته اسانه کیږي. نو بیا هم درس له ځان سره تکرار کړئ او څو پوښتنې له ځان سره حل کړئ. سمه ده استاد، همداسې کوو. ډېر ښه. نو ګرانو لیدونکو، په دې درس کې مو د آرسي برېښنایي دورو په هکله خبرې وکړې. په راتلونکي درس کې به په درېیمې برېښنایي دورې یا LC سرکټ په هکله خبرې وکړو. نو په دې برخه کې خپل درس ته یوه لنډه کتنه کوو او تر هغه وروسته تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای تعالی سپارو. ښې چارې ولرئ. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې یوه آرسي برېښنایي دوره له یوه مقاومت او برېښنایي خازن څخه جوړه شوې چې په مسلسله توګه سره وصل شوي دي. کله چې دا دوه عنصرونه له یوې برېښنایي سرچینې سره وصل کړو، د بیټرۍ له مثبت قطب څخه منفي قطب ته یو برېښنایي جریان رامنځته کیږي. کله چې دا برېښنایي جریان مقاومت ته رسیږي، د تودوخیزې انرژي په بڼه مصرفیږي، او کله چې خازن ته رسیږي، د برېښنایي انرژي په توګه زیرمه کیږي. په برېښنایي مقاومت کې د ولټیج اندازه د دورې جریان او برېښنایي مقاومت د ضرب له حاصل څخه په لاس راوړلی شو، یعنی VR مساوي IR. که وغواړو د خازن په انجامونو کې ولټیج محاسبه کړو، باید د دورې جریان د خازن له داخلي مقاومت سره ضرب کړو، یعنی VC مساوي I ضرب د XC مساوي I ضرب د 1/اومیګا C. په دې اړیکه کې اومیګا زاویوي فریکونسي راښیي او C د خازن ظرفیت. د آرسي برېښنایي دورې مجموعي ولټیج د خازن او مقاومت د ولټیجونو د مربع د جمع له حاصل څخه په لاس راځي، چې په دې ډول یې لیکلی شو: V مربع مساوي V مربع R جمع V مربع C. د آرسي دورې مجموعي مقاومت یا امپیدانس د برېښنایي مقاومت د مربع او د خازن داخلي مقاومت د مربع د جمع او د مربع تر جذر لاندې څخه په لاس راځي، یعنی زید مساوي جذر د R مربع جمع X مربع C مساوي جذر د R مربع جمع 1/اومیګا C کل مربع. د توان فاکتور یا فی کوساین د برېښنایي مقاومت او آرسي دورې مجموعي مقاومت له نسبت څخه ترلاسه کیږي، یعنی کوساین فی مساوي R پر زید. په دې اړیکه کې فی د آرسي دورې د ولټیج او مجموعي جریان ترمنځ زاویه ده. په یوه آرسي برېښنایي دوره کې د برېښنایي مقاومت ولټیج او جریان هم فازه دي، خو په خازن کې ولټیج او جریان 90 درجې د فاز توپیر لري.